یو انجلي وایي میړه مې له یوې بلې نجلۍ سره د میسنجر له لارې خبرې کولې. یوه ورځ مې د میړه موبایل کې هغه انجلۍ بلاک کړه. بیا مې د هغې انجلۍ په نوم نوی اکاونټ جوړ کړو او ریکویسټ مې ورته وکړو او هره ورځ مې له همدې اکاونټ نه ورسره خبرې کولې. خان د شوخي مینه او ساعتونه به مو چټ کول. خو بالاخره مې ورته وویل ته په رښتیا واده نه ده کړې او په رښتیا ما سره مینه لري. ویل نه خو ته اوس زما ټول ژوند شوې. ته مې خوبونو کې هم راسره او ویښ ژوند کې هم. ما ورته ویل والا زما هم همدا احساس دی. ورو مې د واده غوښتنه وکړه خو ویل اوس نشم کولای. په همدې لحظه کې مې ورته وویل زه پوهیږم چې ته واده کړې او 2 لوڼې لري. ویل ته څنګه پوه شوې؟ ورته مې ویل زه یوه جادوګره یم، ستا د کورنۍ ژوند هر څه نه خبره یم او د کور ټول حال مې ورته یو ښودلو او ورته ومې ویل که چیرې دې راته $2000 راونه لیږل نو پر تا او ستا ښځې به جادو وکړم، ښځه به دې فلج شي، بیا به ته هم فلج کېږي. سمدلاسه یې تلیفون بند کړ. خو کله چې له کاره راستون شو او کور ته راغلو زه په بستره کې پرته وم. ورته ومې ویل راشه ما سره کوم وکړه، زه خپلې پښې نشم خوځولی نه پاڅېدلی شم، داسې ښکاري لکه چې فلج شوی یم. هغه چیغې شروع کړې حسبي الله ونم الویل. ویل قرآن یې ولوست او له هماغې ورځې فیسبوک او میسنجر دواړه لنګ کړل. شمېره یې بدله کړه، ګلکسي تلیفون یې خرڅ کړ او یو عادي ساده تلیفون یې واخیست چې یوازې زنګ پرې وال کېږي او اوس سم د صراط مستقیم پر لاره روان دی. زما میړه دی او زه حق لرم چې هغه وساتم.